ته اوس ماته ووایه چې په اول ځل باندې کوم ځای کې تاسې عملیات وکړل؟ اول کې د حفیظ یو اوښی و، اوښی ورسره راغلو د درېیم بلاک ته. درېیم بلاک کې چې هغه نفر پسې دا کته شو حفیظي، سړی ورپسې وباسه، هغه نه تر اوسه په شیان اخیستل. د حفیظ اوښې غږ وکړ چې هله خلک راغلل، خلک راغلل، موږ وتښتېدلو. رکشا کې نه وتښتېدل. سبا شپې ته نو تورکو، زومه، انتظار او حفیظ ووتلو. چې ووتلو د درېیم بلاک اول کوڅې ته نفر یې نښه کړه، وایي دا غوړ ده. چې مخه مې تاوه کړه د رکشې، سړي پسې توپنچه وباسه، سړي چغې وویلې نه یې ورکړه. سړی په مین باندې په سر و، هغه موبایل ترې راوستل، پیرهدار و، پیرهدار نور هغه تلاشي نه کړه جیبونه. رکشا کې نه د جنه ووتلو. دا موبایل په چارېدو کې خرڅ کړه، د کې 600 روپۍ ماته ورسولې. او دوم دوم داسې راغلل هغه ته د بلاکدو او بګرامي دی ځای کې وکړه. او هلته نفر وویسته که نه؟ او هلته هغه بکسر یې ویسته، بکسر یې مړ شوی ده. او د 14 بلاک پارک سره، او 12مې ناحیې شاته 12 ناحیې شاته هغه یو پهلوان وچ هلک. هغه یې سره هم که هغه داسې و چې راغلل د باندې د پارک کونج باندې دوره وواله، هلته مخه تاوه کړه، د دوه دانې روان دي چې روان دي، بغل کې بریک ورپسې کته شو. حفیظ، انتظار او فراد اول ورځ و چې 6 تنه سارقین چې موږ نیولي دي 12 حوزه کې دي. دا په 12 او 14 درېیم دوم اول بلاک کې او یو په اتم کې او بګرامۍ سیمې کې دې خلکو غلاوې کولې، او د سلاح په زور او د چاکوګانو په زور په دې کې تقریبا 2-3 کسان زخمیان کړي هم دي. دا کاري صاحب د 14 ترمنځ سړک څه داسې تېر شوی ده، دا مخامخ د همده کې څه داسې ځي، بیا دې خوا ته لاره تاوه شوې، همغه لارې دومه کوڅه کې. او دلته سره کوم قضیه پیښه شوه؟ دلته دا هغه مال لټ پې وه، هغه تومانچه مې کش کړله، هغه زیاتې هغه د تومانچې ته لاس راواچو، ما د هغه ډز را اسکاوه شو، دا پلاس ولګېده، بل یې وتښتېده. 2 کسان ول؟ هو. سره کوم قوارې وې؟ والله قوارې مې په یاد نه دي ورته کاري صاحب. څوک دي سره؟ شکرو او هغه تورک و، یو دانه بل هغه د داسې د تورک یې پېژندم، نوم د یاد نه و، دغه تورک انډیوال و راوستی و، او حفیظ و. تا اصلي نوم څه ده؟ ما اصلي نوم وفي الله. مشهور په څه؟ مشهور کور کې راته ټول تورک په وړکتوب نه. څو ځایه ته رایې ته ورسره؟ زه 3 ځایه. کوم ځای کې؟ یو همدغه 2 واره راځي، خو په همغه یو لار روان و. اول 14 کې همداسې په چلمتره ته وشو، روانو کور ته. 14 کې 2 هلکانو نه اول یو ساده موبایل واخیسته، بیا همداسې روانو نور تللو کورو ته. موبایل هم چې واخیسته هغه نفر بیا لاس واچو؟ نه، هغه بل یو ده. هغه کوم یو ده؟ هغه همداسې روانو په چلمتره باندې کورو ته 14 ته دی تلل. بیا یو کوڅه کې ماته ویل واده کې تاو شه، چې تاو شوم دلته بس ورښکته شول. چې ورښکته شو د پې مرمۍ تېره کړه انتظار، چې کله یې مرمۍ پې تېره کړه هغه ورته لاس واچوه، نور بس ما رکشه راتاو کړه، نور 2 ډزې وشوه، همداسې لاړو. نفر یې وویسته؟ نفر ته مې پام نه شو. د دې سره خو تقریبا 3 رخصي چې دوی چې غلاوې شکل هغه رخصي دي، او دوی په خپل جرم باندې اعتراف هم کړی. چې لاړو درېیم بلاک کې ذاتي ما ورته ویل چې شپې شپه ده، چې هر څه رښتیا ده، دوی چې ناست زه درته وایم دا کیسه، چې شپې شپه ده ماله ځئ چې زه کورو ته. هغه په دې کې انتظار وویله چې نه کېږي، بیا ځو ورپسې. په دې کې ما ورته ویل ماله ځئ چې ځو، چې دا وخته ده، کور نه هم زنګونه راتلل. په دې کې انتظار ذاتي او 2 رانې سړی هغه ولاړ ول، ذاتي دلته ورښکته شول. چې ورښکته شول ذاتي ما ورته ویل مه ورښکته کېږه، ویله مې ورښکته ذاتي، چې ذاتي ورښکته شو، ذاتي هغه چې راوړلی یې کړه هغه تومانچې ته، هغه یې وویشتو، هغه بل لکه انتظار وویشتو. تا بیا چی کول؟ ما یې چی ولګول کاري صاحب، زه ورته رښکته لاس ولم، ابراهیم نه پوښتنه وکړه، تورک نه پوښتنه وکړه، دوی لا ما ته ویل تا بېغیرتوب ما سره وکړه. ما سره هېڅ چی نه ول کاري صاحب، یو بېغیرت تومانچې نه مه واله چې انتظار سره وله، نور هېڅ چی هم نه ول. نو بیا داسې انتظار پې وکړو؟ هو داسې انتظار پې وکړو کاري صاحب. او تلاشي بیا چا که موبایل چا څه؟ تلاشي تورک، او زه لاس ولم، بیا یو سړک ما ته په غوسه شول، بیا داسې لاړو چلی داود خان ته، چلی داود خان له بیا یو کوڅه ول هلته ښکته شول. هغه نفر مړ شو؟ نه پوهېږم کاري صاحب دغه نفر نه. غوښتنه مې اوس د ولس هم دا ده چې زموږ سره ډېره همکاري وکړي، او د دولت سره چې موږ د مجرمینو مخ ونیسو.